بسم الله الرحمن الرحیم. د نورانی قاعدې دویم سبق دی مرکبات. مرکبات چې دي دا کشنۍ په ډېر اساني سره ویلی شي، ځکه چې لږ لږ رهنمایي کې غواړي، لږ لږ لارښوونه کې غواړي و کشنې ته. نور کشنۍ کولی شي چې په دې کې ښه پرمختګ وکړي، ځکه چې په دې کې دی حروف پیژني مکمل. هغه حروف چې د په ټکو پیژندلي دي چې دا ټکی یو لري، دا دوه لري، دا درې لري، دا ټکی نه لري، دا شی لري، ګوره هغه حروف د پیژندلي دي. دلته چې رالی صرف خالي لږ رهنمایي ورته غواړي. په بعضې ځایو کې چې کوم الفاظ دته نه دي تیر سوي، هغه الفاظ دته ورښول غواړي. راځو سبقه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم. دغه یوه خبره ورزده که چې هر وخت کې پر جیم، پر حا، پر خا د دې پر سر باندې که تورې رالی، اول هغه تورې ویل کېږي. دا ځای ورزده که. ګوره دلته لام جیم دا راغلی دي. لام جیم، لام د مخه ویل کېږي. لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا. دغه حروف که چیرې جلا جلا ورته ووایه، طریقه د ویلو خو دا ده. که چیرې جلا جلا ورته ووایه په داسې طریقه باندې چې دا الف دی، دا لام دی، دا الف دی، داسې ور جلا جلا کې چې دا رقم رنګ چې دی دا الف دی، دا لام دی، دا الف دی، دا لام دی، په دې طریقه باندې کې ورته ووایه، هم ښه خبره ده، هم وکشنې ته پرمختګ ورکوي. دا خبره هم چې دته دا حروف سره جلا شي. اوس کله کله دی پر دې ځایو باندې راشي چې الف لام الف لام الف با الف دا رقم چابک چابک پر راشي، بیا د ده په ذهن کې دا یاداشت کښېني، هغه حروف پیژندل جنهیر شي. ولې د ده ذهن کښنی دی، د ده په ذهن کې پراخي نسته، د ده میموري د سر چې ده هغه میموري کارت یې کښنی دی. نو چې کم شی وراچي هغه به جلا جلا وراچي، چې ګډ وډ شي بس بیا کې ځایېږي نه. په داسې طریقه باندې هم کېدلی شي. نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا
نون لام يا ثاء لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا ثاء نون با ثاء نون جيم حا خا حا ثاء خا با جيم تا تا حا تا يا جيم با با خا تا تا ها با تا يا ها تا تا نون ها ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خاء ذال راء زاء راء جيم راء خاء زاء ياء راء تاء زاء سين شين. ګوره په دغه مخ کې بعضې د الفاظ ته لکه ها دغه بیله بیله رنګو باندې راغلی ده. په دې کې لږ څه راهنمایي سمه ورته کوه. سین لام شین لام صاد ضاد طاء ظاء عين غين عين جيم غين حاء باء عين ياء غين باء عين دال تاء غين ذال فاء قاف واو قاف لام فاء واو قاف واو نون قاف را يا فاء را يا فاء ميم ميم همزة أليف همزة واو همزة يا همزة سين همزة لام تمت بالخير. پدې کې دغه تمت بالخير د امتحان په طریقه باندې یو حرف استاد میم دی تا د با د دا رقم دا یو حرف جمع پښته چې دا چشتي دا چشتي بس په دا طریقه او بل په دې مخ کې دغه عین دغه په د باندې وپیژنه او بل په دې کې دغه نون ګوره په دې مخ کې نون او قاف را دغه چې سره راغلي دغه نون اکثر وخت دی په زی سره خطا کوي یا زی وای یا زال وای او بل د جیم پر سر باندې چې د عین راغلی دی دغه عین به ورته زده کې دا عین و غین دواړه چې د جیم پر سر دی د ح پر سر دی دغه عین په حمزه باندې دی خطا کوي چې دا ځای ته راورسیږي نو خو دې پیژني چې حمزه دا رقم شی دی دا په حمزه خطا کوي دغه وروشه په دې کې چې لږ فرق ورکول شي نور بیا ان شاء الله کښنه ته مشکل نسته پرمختګ کوي په دې کې چې دردا ځا پورې وپیژندل سلو دا سبق د ورساوي دردا ځا پورې دا لش پی واخستلې 15 واخستې دردا ځا پورې اس پروا مه پکو چې هر څو شپې واخستلې مطلب د الف سره بیا دردا تمت بالخير پورې دا کم از کم 15 شپې غواړي کم از کم 15 شپې غواړي شل شپې 15 شپې دون شپې غواړي کمزوري کښنه د پاره او چې تیز کښنه هغه بیا لږ شپو کې دردا ځا پورې را رسیږي خو ډیر کوشش په اول مفرداتو کې چې وسی
دا ځای ته بیا اسانه رارسېږي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.